چې د هغو رتبه ډېره لوړه ده. نو زه دا پوښتنه کول غواړم چې په دې کې د صوفیزم منونکي بیخي ډېر شاعران شته، لکه امیر خسرو او غالب دی. هغه وایي یو ته خو یې په نړۍ کې صنمه، نو بیا دا هنګامه د خدایي څه شي ده. په دا ډول سره د خدای تصور کوونکو شاعرانو ته د اسلام قبول کوونکي هغه مني او که یا که تاسې ماته دا لږ ووایاست. د دې ورور پوښتنه ده چې دی شاعر هم دی، شعر لیکي، چې کم شاعران چې شعر لیکي، او منوهر ورور هم دا دی شاعر دی. دی وایي چې کله یو شاعر د خدای تصور وړاندې کوي په خپل شعر کې، په خپله لیکنه کې، نو آیا ته منې چې دا صحیح دی او که غلط دی؟ هر لیکوال، هر شاعر چې د خدای تصور بیانوي په خپله شاعري کې یا په خپله لیکنه کې، که چیرې هغه د قرآن مطابق وي، د الله د رسول مطابق وي، نو هغه سم شاعر دی، سم شعر دی او سم لیکنه ده. لیکن که چیرې هغه د قرآن خلاف او د صحیح حدیث خلاف، نو هغه غلط دی. په دغه خاطر ما په خپله وینا کې وویل چې یو توحید اسماء الصفات، که چیرې هغه توحید اسماء الصفات، توحید ربوبیه او د توحید العباده خلاف نه وي، نو بیخي ښه خبره ده. لیکن اکثره وختونه شاعر پر بله خوا ولاړ سي، د خدای په تصور کولو سره پر بله خوا ولاړ سي او شرک وکړي. لیکن که چیرې هغه د قرآن مطابق وي او د صحیح حدیث مطابق وي، نو بیخي صحیح دي. او دا څونه شاعران چې زه خپله شاعر خو نه یم او نه لیکوال یم، نه په شاعري پوهېږم، خو چې دا څومره شاعران دي، تر ټولو ښه شاعر چې د الله سبحانه وتعالی په باره کې ویلي دي او د اسلام پیغام بیان کړی دي، هغه دی علامه اقبال. په همدې خاطر پرون یوه ناسته وه، شکوا به جواب شکوا، چې د علامه اقبال و ماشاءالله هغه شکایت کړی و د خدای څخه، لکه څنګه چې هر انسان شکایت کوي. ډېرو خلکو فتوا باندې ورکړی و چې کافر دی. د هغه وروسته بیا هغه جواب څه ورکړی دی، جواب یې دومره ښایسته و ماشاءالله چې الله د ده په کلام کې اغیزې ښې دي ماشاءالله. لیکن چې کم لیکوال او کم شاعر چې هره شاعري کوي یا لیکنه کوي، که د قرآن او صحیح حدیثو مطابق وي، نو هغه صحیح ده. که چیرې خلاف وي، که د هر مذهب هم وي، نو هغه غلط دی. هیله لرم سم جواب مې درکړي. په دوم نمبر مای کې که یو غیر مسلمان ورور نو پوښتنه دې وکړي. بلې و اخر مې دا دی نوبت راورسېدی چې پوښتنه وکړم، او دا زما پوښتنه د نن د موضوع سره ډېر اړخ لګوي. هغه داسې ده چې د الله تصور په مختلفو مذاهبو کې چې تاسو ورباندې بحث وکړئ. زما پوښتنه ده، تاسو یادونه وکړه د 112 سورت، او تاسو وویل چې دا آیاتونه ازموینه ده د هر مذهب د خلکو دپاره او د هر چا دپاره چې په دې ازموینه کې باید کامیابه سي. نو په دې صورت کې په دا 112 صورت کې په لومړي آیات کې وایي چې قل هو الله احد. ما چې په دې آیات کې پلټنه کړې ده، نو احد دا معنا نه ورکوي چې یوازې یو، د دې معنا ده یو د هغو څخه. په دې خاطر چې همدغه توری د قرآن په مختلفو آیاتونو کې راغلی دی چې وایي یو د هغو څخه، نه یوازې یو. د بیلګې په ډول سورت بقره 2 سورت په 114 آیات کې هغه وایي یا هر یو له هغو څخه احدین. په 2 سورت په سورت بقره کې په 215 آیات کې په هغه کې وایي یو له دوی څخه احدین، یو له پیغمبرانو څخه. دا د عربي توري احدین څخه ترجمه سوي و. نو زما پوښتنه دا ده چې دا غلط ژباړل سوی دی. او دوهمه پوښتنه مې ده وروره، یوه پوښتنه چې بس ځکه چې وخت نه لرو، هیله کوم نوم دې راته ووایه. پیټر ورور ماشاءالله دې ښه پوښتنه وکړه، او زه خوشحاله یم چې ته قرآن لولې. زه هیڅ نیوکه نه لرم چې تا په قرآن کې دا غلطۍ راایستلې دي. زه ستا سره هیڅ ستونزه نه لرم چې ته قرآن ووایې، نو به درته معلومه سي چې قرآن څومره پاک کتاب دی. د دې ورور جان پوښتنه ده په سورت اخلاص کې 112 سورت چې ما ویل دي چې دا یو ازموینه ده د تیالوجي دپاره، چې د هغه لومړی آیات دی قل هو الله احد. ووایه چې الله یو دی. دی وایي چې د احد معنا یو نه دی، د احد معنا ده یو د دوی څخه، یو د هغو څخه، یو نه دی، یو د هغو څخه دی. دا لفظ یو نه دی. او د یو بل حواله هم ورکړله د سورت بقره د 2 سورت، او نور حوالې هم ورکړې
او تاسو چې کله د سورت بقره د آیات خبره کول په هغه کې احد دم یعنی یو د هغو څخه احد یوازې یو سید چې تاسو په قرآن نه پوهیږئ خو په سورت اخلاص کې په سورت نمبر 112 په لومړي آیات کې قل هو الله احد نو ولي احد دم که چیرې تاسو احد دم وایاست معنا یو د هغو څخه نو احد دم معنا یو د هغو څخه او احد معنا یو نو تاسو خپل پوهیږئ چې دا دواړه توري لکه په سورت اخلاص 112 سورت لومړي آیات کې قل هو الله احد او چې الله یو دی چې الله سبحانه وتعالى یو دی او په احد دم کې یو د هغو څخه په دواړو لفظونو کې فرق شته په سورت بقره کې اضافي دی په دغه خاطر معنا ده چې یو د هغو څخه هغه دی یو د هغو څخه د احد معنا یوازې یو او بل شی نشته که تاسو په عربي هم نه پوهیږئ خو په دې به حتما پوهیږئ چې دواړه لفظونه کټ مټ یو شی نه دي دغه لومړۍ برخه احد معنا یو او د دې معنا ده یوازې یو خدای هیله لرم سم جواب مې درکړی که په دریم لمبر مای کې که یو خور کوي پوښتنه دې وکړي السلام علیکم زما نوم ارشیا انصاري دی پخوا زما نوم پریتی سیټي و زه د پنجابي کورنۍ سره اړیکه لرم زه اوس اکثره د خپلو ملګرو او دوستانو سره دعوا کوم خو کله چې دی د وشنو دیوي او شیرو ولې ماته خبره وکړي نو زه بیا جواب سم هیله لرم چې زما دا مشکل را حل کړي چې بیا زه دې ته دعوت وکم مننه دا خور پوښتنه وکړه که زه سم په پوهېدلې وم دا وایي زه دعوت کوم او اسلام مې قبول کړی دی ماشاءالله الله دې تاسو ته هدایت وکړي تاسو دا پوښتنه وکړه چې د وشنو دیوي د منونکو سره څنګه دعوا وکم چې هغه مني او تاسو ویل چې د هغوی سره څنګه دعوا وکړي که وشنو دیوي په مخه درسي نو به دعوا ورسره وکړي چې په مخه در نسي نو څنګه به دعوا ورسره کوي لکه په څنګه طریقه سره چې نن زما د وینا یوه برخه وه د خدای تصور په هندو مذهب کې په دې مذهب کې تاسو ورته ووایاست چې تاسو کله وید ولولئ په وید کې لیکلي دي یجوروید دوجیشم فصل درېیمه جمله کې نتسې پتیما استی د هغه خدای هیڅ عکس نسته هیڅ انځور یې نسته هیڅ تابلو یې نسته هیڅ رسم یې نسته هیڅ بت یې نسته هیڅ مجسمه یې نسته هیڅ رسامي یې نسته نو دا وشنو دیوي چې خدای ګڼي د دې مجسمه کېدای نسي دا چې دا خلکو د نورو کتابونو مطالعه کړې ده چې د هندو مذهب کښته کتابونه دي لیکن چې کله هم د هندو مذهب په ځینو کتابونو کې ټکر رامنځته کیږي د وید و خبرې ته تر هغوی اعتبار ورکول کیږي ځکه چې دا تر ټولو لوړ کتاب دی نو که په وید کې تاسو وګورئ په وید کې هیڅ ځای هم نه دی لیکلي چې د خدای عکس ته په هندو مذهب کې دوه ډوله کتابونه شته یو دی شروطي او بل دی سمرتي شروطي معنا هغه کتابونه چې د ایشور د خوا سره راغلي دي سمرتي معنا هغه کتابونه چې انسانانو لیکلي دي نو د انسانانو په کتابونو کې لاسوهنه شوې ده او په دې کې ډېر داسې شانس شته چې د هغه د شروطي خلاف دی نو تاسو چې کله مطالعه کوئ و هغوی ته دا ووایاست چې دا په شروطي کې نه دي لیکلي شروطي معنا وید او اپنیشد چې تاسو کله یو ماخذ ورته وایاست لکه څنګه چې ما په وینا کې وویل په هغه طریقه سره انشاءالله تاسو خپلو دوستانو ته دا دعوت ورکولی شئ چې د ایشور هیڅ پرتیما نشته هیڅ عکس یې نشته هیڅ مجسمه یې نشته هیڅ بت یې نشته پرتیما چې زه درته وایم عکس چې هر شی هغه په پرتیما کې راځي د ډبرې عبادت کول حرام دي لکه څنګه چې ما وویل په یجوروید کې په 40 فصل په 9مه جمله کې انداتم وویشنتی یا اسمبوتی مپاسته پر غلطه لار هغه خلک روان دي هغه خلک چې د قدرتي شیانو عبادت کوي که هغه هوا وي اور وي او یا اوبه وي او هغه خلک تر هغه لا پر غلطه لار روان دي چې د جوړ شوو شیانو که هغه میز وي که هغه چوکۍ وي که بت وي او یا ډبره تراشلې وي د دې ټولو عبادت کول په یجوروید کې په 40 فصل په 9مه جمله کې حرام ګڼل شوي دي نو د ډبرې عبادت کول هم حرام دي په اسلامي مذهب کې حرام دي په هندو مذهب کې هم حرام دي که تاسو هغه ډبره وتراشي او که نه تراشي عبادت یوازې باید چې د خدای وسي او د هغه خدای هیڅ حق نشته تاسو هغه خدای نه سئ لیدلی په دې نړۍ کې په خپلو سترګو هغه نه سئ لیدلی دا راغلي دي په انجیل کې او په قرآن کې هم د هندوانو په کتابونو کې که چیرې تاسو د خدای برابري د هر شي سره کوئ په دې دنیا کې که هغه د اسمان شیان وي او یا د مځکې شیان وي نو هغه بیخي خدای دی لا هم نه هیله لرم سم جواب یې درکړي په لومړي لمبر مایک که یو غیر مسلمان هغه دې پوښتنه وکړي سلام علیکم ډاکټر ذکیر صاحب
زما نوم سچن رای دی د همدر پردیش ما لوړې زده کړې کړي دي. الحمدلله الله هدایت راته وکړي. ما اسلام قبول کړی دی مګر زما مور و پلار یې نه راسره مني. الحمدلله زما نیکه راسره منلې ده په دې خاطر چې هغه پر یو خدای باندې باور لري. خدای دا راته وایي شیطان خو اول راغلی دی مګر زه پوهېږم چې شیطان هم الله پاک پیدا کړی دی. نور نومونه د شیطان په قرآن او په ادا کې سته که یا په ودا او په قرآن کې د شیطان نور نومونه څه شي دي؟ او ده دا پوښتنه هم کړې ده چې آخر زمان داخل سوی دی که یا؟ نو د آخر زمان د آخر عمر آخر وخت به څه وخت وي؟ زه ډېر هندوان پېژنم چې هغه په سایي بابا او بګوان او رام پسې دي او په کرشنا. زه پوهېږم چې خدای یو دی مګر آیا په 1,40,000 پیغمبرانو کې د هندوانو دا مشران هم شامل دي چې دغه 1,40,000 پیغمبران دي؟ اشري راما سایي بابا په دغو کې هم پیغمبر سته که یا؟ او بله پوښتنه مې ده ډېر خلک د راتلونکي نفر دپاره منتظر دي. دا راتلونکي نفر به څوک وي؟ که تاسو معلومات راکړئ د دې نفر په باره کې. دې ورور پوښتنه وکړه. الحمدلله دی په اسلام مشرفه سوی دی. خدای دې جزای خیر ورکړي او د ده مبارزه دې الله قبوله کړي. د ده دا پوښتنه ده چې دا شیطان چې دی چې هغه د اسلام څخه بغیر په هندو مذهب کې هم سته او نوم یې چش دی. او بله پوښتنه یې ده آیا آخره زمانه پیل سوې ده؟ او درېیمه پوښتنه یې ده چې آیا موږ شری رام په پیغمبر منلی سو؟ او څلورمه پوښتنه یې ده د راتلونکي کس په باره کې. لومړۍ پوښتنه چې د شیطان څه نوم دی؟ دا د شیطانانو باچا چې دی د هغه نوم په قرآن مجید کې ابلیس دی. لیکن په قرآن مجید کې فرمایلی دی په سورت الناس کې چې هغه خلک چې په زړونو کې وسوسې اچي ستاسو په زړه کې او بیا استکیږي هغه د انسانانو څخه هم دي او د پیرانانو څخه هم دي. شیطان د قرآن مجید مطابق په انسانانو کې هم شیطانان سته او په پیریانو کې هم سته. انسان او شیطان ته دواړو الله خپله خوښ ورکړې ده. که موږ غواړو نو د الله خبره به ومنو، که ونه غواړو نو نه به منو. هغه خلک چې الله خپله خوښ ورکړې ده چې د الله سبحانه وتعالی خبره مني د هغو درجه تر فرشتو لوړېږي. او دا چې د الله جل جلاله پر خلاف کار کوي هغه ته وایي شیطان. نو شیطانان په انسانانو کې هم سته او په پیرانانو کې هم. او د دې ذکر د نورو مذهبونو په کتابونو کې هم سته. شیطان ډیول په انګریزي کې ډیول ورته وایي، په انجیل کې د ډیول په نوم یاد شوی دی. په همدا طریقه سره د نورو مذهبونو په کتابو کې راغلی دی شیطان. او د پارسي مذهب په کتاب کې دی هرمان. نو په هر مذهب کې دا د بدی شی دی. که شیطان ورته وایي، که ډیول ورته وایي، که ابلیس ورته وایي. ستاسو دوهم سوال دی اخري زمانه. ستاسو درېیمه پوښتنه ده چې موږ شری کرشن شری رام په پیغمبرانو ومنو او که نه؟ محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث دی په مشکات المصابیح کې په درېیم کتاب کې په حدیث نمبر 353 کې بیا ذکر راغلی دی په مسند احمد کې په 255 او 266 مخ کې د الله رسول فرمایي چې الله سبحانه وتعالی و دې مځکې ته 1,40,000 پیغمبران استولي دي، لیکن په نامه سره په قرآن مجید کې یوازې د 25 ذکر شوی دی.